خدای گو چې د شاتو نه خوږې لګي، ستا ترخې خبرې په ما ښې لګي. ځان ته مې راکاږي د دلدل په شان، شته پکې کشش زما په دې لګي. کله ترې غوټۍ کله ترې ګل جوړ شي، شونډې په خبرو چې د سرې لګي. کله مې خفا کله خوشحاله کی، خوند کوي زما دغه نخرې لګي. ډېر د سوځولی دی په مینه کې، کله د شربت ځکه د شربت سوې نغمې لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا زه اختر شید په پښتو ادب خپرونه کې د امیر شید کیمرمین سره او ملکی امان هم ناست دی، را سره شربت خان مسافر صاحب. څو کوششونو نه پس دا اخیری کوشش دی ویډیو جوړیږي او څه ټیکنیکل فالټ پکې راځي، تکنیکی مساله پکې راځي. الله دې خیر کوي. ښه نو د تعارف خو تاسو محتاج نه یې، په دې پاڼه ستاسو مخکې ډېر تعارف شوی دی چې په زرګاو غزلونو او شعرونو کاتب یې، تاسو په دې کې څه شک نشته. نو اوس د مینهوالو ته څه ووایي، دا ته دا میک کوم. دا مینهوالو لپاره ما یو غزل منتخب کړی دی او دا یو غزل و چې خیر محمد صاحب به وي، ما زه وړوکی وم، ما په ریډیو باندې اورېدو هم په هغه طرز هماغه دغه دی لیدا دی چې نظر وکم په حال د زمانې، په چپو مې شي د سترګو پیمانې، د دستور مطابق راشه درشه کېږي او د پخوا په شانې نشته دوستانې. هم نشین به د هر وخت وي په راحت کې، مصیبت کې به کوي درته بانې، او چې یو بل ته به ولاړ لاس په نامه و، خدایه څه شو هغه خلق پخواني. نو محبت د زړونو والوتو انقاش شو، د وفا په چا کې نشته نشانې. نو مسافر هغه ځای نخپې وباسه، په کوم ځای کې چې شروع شي ځان ځاني. چې کوم خوا ګورم ځان ځاني ښکاري، هسې دستور د زمانې ښکاري. چې کوم خوا ګورم ځان ځاني ښکاري، هسې دستور د زمانې ښکاري. چې کوم خوا ګورم هغه پناس او بادا خبرې، هغه پسترګو چې پغلا خبرې، د پاکې مینې د وفا خبرې. اوس دا خبرې افسانې ښکاري، هسې دستور د زمانې ښکاري. چې کوم خوا ګورم ځان ځانې ښکاري، هسې دستور د زمانې ښکاري. چې کوم خوا ګورم نه هغه مینا محبت پاتې شو، نو محبت کې صداقت پاتې شو. مینا بدنام شو تهمت پاتې شو، اوس تر مطلبه یارانې ښکاري، هسې دستور د زمانې ښکاري. چې کوم خوا ګورم ځان ځانې ښکاري، هسې دستور د زمانې ښکاري. چې کوم خوا ګورم څوک چې د مینې
حقیقت تورسی پا دغلار رب العزت تورسی بیا د مجنون غوندې حالت تورسی څوک چې د مینې حقیقت تورسی لکه بالول غوندې حکمت تورسی یا د مجنون غوندې حالت تورسی خلکو ته ځکه لیونې ښکاري هسې دستور د زمانې ښکاري چې کوم خوا ګورم ہے شربت خانہ گور غم ان کی سپکی خبری د صنم ان کی د خپلی مینې نه قسم ان کی دا دغه مازو ورانې ښکاري چې کوم خوا ګورم ډېر زبردست دا بالکل الفاظ را سره نشته چې په کومو الفاظو داد درکم نو ماشاءالله ډېر ښه پروګرام وشو اوس موږ سره په موجوده محفل کې د امان الله ملکی امان جواد صاحب دی زما تره دی نیاز علي کاکا او د مینې نابوجي ورته وایو او دغه دی اسماعیل دی او راتره روغ هم راباندې شته که نه امیر شید کیمرامین سره زه ستاسو نه اجازه غواړم تر بلې مرکې او بل شاعر بل ځای بل پروګرام همدا یوه پاڼه د لوی الله په امان